که چانه د سحر مونږ قضا شو دغه قضا راوړي نو د سنت او قضا سره راوړل دا لازم دی او کنه دی لازم. او دین علاوه دویم نمبر سوال دا دی کا د سحر نه علاوه ماسپخین مونږ یا د ماخام مونږ یا د ماسختن مونږ ځکه چې دې کې سنت شته دی دغه مونږونو کې چې چانه یو مونږ قضا شو او د شی په بل وخت کې چې دغه مونږ قضا راوړي نو آیا په د باندې دغه سنت او قضا راوړل دا لازم دی او کنه دی لازم. ګران کتونکو تاسو ما سره په دغه کلیپ کې دغه هم سوالات وګورئ په دغه سوالات باندې تاسو خپل هم ځان پوي کې نور مسلمانان سره شیر کې چاغي تم خیر او فایده ورسیږي او تاسو ټول ما سره ثواب کې پوره برخه نصیب شي. ګران کتونکو بهاري شریعت دا منځو بحث کې دغه دواړه مسایل ذکر کړی دي کچرتا یو مزګزار دی او هغه نه د سحر مونږ قضا چې دی د هر مونږ اهتمام وکي هغه د بار چې د خپل ټایم ټیبل خپل سیستم برابر کی خدانه چې په یو وجه باندې د سحر مونږ قضا شوی دی اوس کچرتا دغه مزګزار دغه سحر مونږ قضا راوړي نو اوس په کتل شي ک دغه نن ورځ سحر مونږ قضا پوندغه نن ورځ باندې د غرمې یعنی د دوحای کبرا نه مخکې چې دغه مونږ قضا راوړي زه به تاسو ته په عام لهجه کې وایم چې د 12 بجو نه مخکې چې دغه مونږ قضا راوړي نو اوس په دغه مونږ د سحر فرض قضا هم راوړي او ورسره په د باندې د سحر دغه سنت قضا راوړل دا هم لازم دي خامخا به دغه سحر سنت قضا هم راوړي او کچرته دغه سحر مونږ قضا چې دی بیا ماسپخین نه وړي یا چې مازیګر نه مخکې راوړي یا چې ماخام نه وروسته راوړي یا ماسختن نه وړي یا بل ورځ باندې راوړي نو په هغه صورت کې بیا د باندې سره دغه فرض قضا شته دی او دغه سنت او قضا راوړل دا لازم او ضروری نه دي. دویم نمبر سوال کې چرته چانه ماسپخین مونږ قضا شو یا ماخام مونږ قضا شو یا د ماسختن مونږ قضا شو او دغه مونږونو قضا چې دی په بل وخت کې راوړي چې هغه مکروه وخت نه وي مطلب دا چې ماخام نه وروسته قضا راوړي یا چې د ماسختن نه وروسته قضا راوړي یا په بل ورځ باندې قضا راوړي نو په دغه مونږ باندې دغه مونږونو د سنت او قضا راوړل دا لازم او ضروری نه دي بلکې دی بس صرف دغه فرض او قضا راوړي بس دا دغه مونږونو قضا وشوله. ها البته که څوک دا سکی چې دغه سنت او قضا راوړي نو بهتره خبره دو ښه خبره دو په نفلو کې به حساب شي خو لیکن په د باندې لازم او ضروری نه دي چې دغه سنت او قضا راوړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.